دا یو منل شوی حقیقت ده چې ایډیالوژي په جنگ او په زور نه ختمیږي او که څومره هم وځپل شي په یو نه یو ډول بیرته راژوندی کیږي او د ایډیالوژي له منځه وړلو یوازینۍ لار د ورته او ضد نظریه رامنځته کول دي. تاریخ دا ښودلې چې کله هم افغانستان په خپلو خپو د درېدو هڅه کړې د پاکستان د پوځي رژیم استخباراتي جاسوسانو خپې په لړزېدو شوي. دا ځکه چې په افغانستان کې سوچه اسلامي نظام د اسلامي نړۍ او مسلمانانو لپاره الګو ده چې پر بنسټ یې لکه څنګه چې یهودیان اسرائیل هیواد خپل کور ګڼي، پښتانه او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې مسلمانان د افغانستان اسلامي امارت تر قیادت لاندې خپلې چارې مخ ته وړلی شي او د انګریز په لاس د یو لوی قوم په زړه ویستل شوي کرښه خو بیا هیڅ معنا نه لري. افغانستان کې د اسلامي امارت پر راتګ د اسلامي نظام په حاکمیدو د پاکستان زیاتره دیني عالمان او عام خلک د فرضي کرښې اخوا د دغه نظام د لمن د پراخېدو هیلې لري. और हम चाहते हैं कि ये अमारत इस्लामी सिर्फ अफ़गानिस्तान में नहीं होनी चाहिए, हम इसको पूरी मुस्लिम दुनिया और पूरी दुनिया में देखना चाहते हैं. अमारत इस्लामी पाकिस्तान, अमारत इस्लामी बांग्लादेश. د کوزي پښتونخوا د یو ځای کولو هغه هوډ کوم چې تیرو اتیا کلونو کې د افغانستان بیلابیل حکومتونو او ادارو په میلیونونو مصارف ونه شو کولی، اوس د اسلامي امارت بیرته راتګ سره په تش امکاناتو دغه نظریه بیرته راژوندۍ شوه او داسې راژوندۍ شوه چې اوس د کوزي پښتونخوا خلک خپله د یو ځای کېدو هیلې کوي او دا د پاکستان پوځي رژیم سخت ننګوي. له کومې ورځې چې طالبانو د افغانستان پاکستان پولې ته فرضي کرښه ویلې، د پاکستان هیواد یو څو فکري غلامان هڅه کوي د بیلابیلو تبلیغاتو په واسطه د فرضي کرښې دواړو خواو پرتو افغانانو پښتنو ترمنځ تفرقه پیدا کړي. دغه اشخاص په مستقیمه ډول د پاکستان استخباراتي کړیو څخه اکمالیږي تر څو لر او بر پښتانه مسلمانان په خپل منځ کې وجنګوي او اسلامي امارت د نړۍ خلکو ته کم او له ستونزو ډک ښکاره کړي او د مسلمانانو ترمنځ دغه د یووالي او ورورولۍ فضا خرابه کړي. دغه فکري غلامان چې پلورونه یې د انګریزانو پر وړاندې د ازادۍ بیرغونه پورته کړي وو، اوس د هغوی د غلامانو یعنی آیسای تر نفوذ لاندې راغلي. دغه اشخاص په غلامۍ او سرټیټۍ کې عادت شوي او هر هغه هڅه چې د دوی د ازادۍ سبب ګرځي د دوی خوبونه تختوي. اوس چې د اسلامي امارت اغیز د فرضي کرښې تر پوله اوښتی او د کوزي پښتونخوا د خپلواکه کېدو هڅې ګړندۍ شوي، دغه کسان په خپلې غلامۍ ویریږي چې ګواکې ازادي به ومومي او خپلواک بشي. له دغې ډلې یو هم جان محمد اچکزی دی چې له خپلواکۍ ویریږي او د افغانستان د تجزیې خوبونه ویني. دوی غواړي د افغانستان د لر او بر مسلمانانو یو ځای کېدو نظریې ته یوه بالمثله نظریه رامنځته کړي. دا په حقیقت کې د دوی د پاکستان د تجزیې هغه نفسیاتي ویره څرګندوي چې هره ورځ یې لسګونه پوځیان تسلیمیږي او پوستې یې پرله پسې د پاکستاني طالبانو لاسو ته غورځېږي. هغه ورځ لرې نه ده چې دغه توره کرغېړنه کرښه لکه د برلین د دیوال زموږ د سترګو پر وړاندې ونړېږي او لر او بر پښتانه مسلمانان یو ور بیا د یو غټ هدف لپاره یو موټی شي او جان محمد اچکزی او د ده په شان نور فکري غلامان بالاخره د ازادۍ په خوند پوه شي. هره ایډیالوژي خپل ځواک او زور لري او کله چې د یو ولس په فکر کې واقعي ځای ومومي، هغه ولس په حرکت راولي او د عمل الهام وربخي او په داسې حالت کې هیڅ ځواک یې پر وړاندې د درېدو توان نه لري.